بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قدرمن دوستانو، هیله مند یم چې روغ جوړ اوسئ. نن تاسو ته په دغه ویډیو کې یو سمپل موضوع تشریح کوم. فوټوشاپ کې کله هم چې موږ فوټوشاپ ځان ته اوپن کړو او بیا راشو نیو فایل ته او د هغې څخه وروسته یو سایز کې یو فایل ځان سره اوپن کړو. دا ما سره آرټبورډ سو، زه به دا بیرته کلوز کړم، دوباره راځم نیو فایل ته او د آرټبورډ چیک ورته آف کوم او بیا یې کریټ کوم. ګورئ دوستانو، دا ما سره یو بکګراوند ده. کله چې زه غواړم دغه بکګراوند ته چې دی رنګ ورکړم، نو دا کار موږ څه ډول کولی شو؟ موږ راځو لیر ته او نیو فیل لیر ته او بیا ورته د سولید کلر ورکوئ که ګریډینټ که پیټرین. فرض که سولر کلر ورته انتخابوم او له هغې وروسته نیو لیر وینډو موږ ته خلاصیږي، دا ورته اوکې کوم. اوس چې هر ډول رنګ تاسې غواړئ دغه بکګراوند ته یا دغه خپل لیر ته ورکړئ، نو تاسې کولی شئ چې ورکړئ. فرض که دا رنګ مې ورته ورکړو، ګورئ دا رنګ موږ سره څنګه شو، اضافه شو. زه پلس علامې ته راځم، کلیک کوم. چې کله مې کلیک وکړه، زه دا لیر هم هیډ کوم، بکګراوند هم هیډ کوم. دې لیر ته غواړم چې یو فیل ورکړم. نو دا کار څه ډول کولی شو؟ تاسې به راشئ لیر ته او د لیر څخه وروسته نیو فیل لیر ته، دا وار ورته وایم چې سولید کلر زه دې ته نه ورکوم، زه غواړم دې ته ګریډینټ ورکړم. ګریډینټ باندې کلیک کوم او د هغې څخه وروسته یو نوم تاسې کولی شئ چې ورته ورکړئ. له دې ځایه رنګونه هم انتخابولی شئ، له دې ځای نه موډ هم ورته انتخابولی شئ، خو زه سمپل اوکې کوم. چې کله مې اوکې کړه، ګورئ دوستانو ما سره څه وشو؟ ګریډینټ راغی. اوس کولی شو موږ تاسې دې ته هر ډول ګریډینټ چې ستاسې خوښه وي له دې ځایه ورته څنګه کړو؟ اپلای کړو. دا ګریډینټ غواړئ، دا غواړئ، نو موږ سره تیار په دغه فولډرونو کې ګریډینټ شته. هر یو چې ستاسې خوښه وي هماغه باندې کلیک وکړئ، ګریډینټس اپلای کیږي. سټایل یې هر ډول چې ستاسې په کار و، دا انګل او لاینر او دا سټایلز موږ مخکې ویلي وو، نو تاسې کولی شئ چې اپلای کړئ. له دې څخه یې کولی شئ چې انګل ورته تغییر را تغییر کړئ. همدا ډول سکیل یې کم و زیات کړئ ورته. صحیح ده، ګورئ دا سکیل ما ورته له دې ځایه کم و زیات کړه. نو چې کله یې اوکې کړم، ګورئ دغه ډول یو ګریډینټ مې پې اپلای کړه. زه دا ګریډینټ هیډ کوم، راځم بکګراوند ته. کله چې بکګراوند ته راغلم، ما سره تیار سپین ده. زه لیر ته راځم، د لیر څخه وروسته نیو فیل لیر ته راځم، دلته غواړم ګریډینټ اپلای کړم. چې کله اوکې کړم دوستانو، وګورئ ګریډینټ موږ سره په دې وایټ بکګراوند باندې اپلای شو. او دا نو مختلف شکلونه دي، هر یو چې ستاسې خوښه وي هماغه کولی شئ چې پې اپلای کړئ. سکیل یې فرض که زیات دی، لږ یې کمول غواړم، ګورئ په دې شکل باندې موږ تاسې سکیل هم ورته کمولی او زیاتولی شو. نو کله چې تاسې دلته راشئ، موږ سره مختلف فولډرونه دي. هر یو فولډر باندې چې تاسې کلیک کوئ، هغه ځان ته ګریډینټس لري، هغه کولی شو چې پې څنګه کړو؟ اپلای کړو. که چېرته پلس علامې باندې کلیک وکړو، دغه کوم ګریډینټ چې موږ پې اپلای کړو خپل نوم باندې سیف کولی هم شو. نو راځو بیسکس ته. دلته هم موږ سره ګریډینټس دي، کولی شو چې په هول لایر باندې موږ تاسې په دې طریقه ګریډینټ څنګه کړو؟ اپلای کړو. زه دا هم هیډ کوم چې بیرته ما سره بکګراوند سپین شي، او بیا راځم لایر ته او د لایر څخه وروسته نیو فیل لایر ته راځم. دا وار پیټرین ته راځم. زه غواړم چې په دغه بکګراوند باندې یا په دغه لایر باندې پیټرین اپلای کړم. چې کله اوکې کوم، ما ته دغه د پیټرینس وینډو راځي. چې کله په دې باندې کلیک وکړم، نو ما سره مختلف پیټرینس دي. دلته فولډرونه دي، هر یو فولډر کې چې دی خاص پیټرینس دي. هر یو پیټرین چې ستاسې په کار دوستانو، کولی شئ چې تاسې د دغه څخه استفاده وکړئ او په یو لیر باندې ځان ته یو پیټرین څنګه کوئ؟ اپلای کوئ. بیا کولی شئ چې د دې څخه انګل هم تغییر کړئ، او همدا ډول سکیل یې هم کولی شئ چې کم و زیات کړئ. او له دې ځایه ګورئ په دې شکل تغییرات پکې راوستلی شو. چې کله مو اوکې کړه، ګورئ زموږ یو لایر د مکمل شکل باندې موږ ډیزاین ورته بدل کړه. نو کله هم چې تاسې غواړئ چې لایرز کې کار وکړئ او یو بکګراوند او یا هم یو لایر هغه فیل کوي په سولید کلر باندې، ګریډینټ باندې یا پیټرین باندې، نو تاسې به لایر مینو ته راشئ، د هغې څخه وروسته به نیو لایر ته راشئ. دلته دا درې واړه موږ سره شته، دا درې واړه اپشنونه. نو له دې ځایه موږ کولی شو چې په دغه شکل باندې خپل یو لایر ته په مکمل ډول باندې یو رنګ، یو پیټرین او هم یا یو ګریډینټ ور اضافه کړو او ورې کړو.